د پی ټی ایم 15 مطالبات وې د کاغذ په شکل شي لیکلې وې او ټوله دنیا پې خبره ده او تعجب دی چې دومره د غفلت شه دوی شکار دي چې دومره لوی جلسې او احتجاجونه وشول او دوی ته تر اوسه پورې دا پته نه ولرله چې پی ټي ایم څه غواړي او څه مطالبات یې دي. دا اوس سنجیدګي ده، ریاستي سنجیدګي ده چې دوی ته دا پته نه لګېږي چې مطالبې 15 مطالبات وې. اول مطالبه دا وه چې راوانور ته د سزا ورکړې شي. مخامخ یې د خلکو په مخ سړی مړ کړی و، ایکسټرا جوډیشل کیلینګ یې کړی و، ډان وایي 440 یې نور کړي دي، سم ډېر کیسونه وي پې یو نه و. دوی راوانور ته د خلاصون ذریعه وګرځېدل، دوی ډېرې ښې رویې ورسره اختیار کړلې، د ده تر پټولو نه واخله تر خلاصولو پر ټول کردار د ریاست پکښې پاتې شو. نو دغه کومه مطالبه پوره کول دي؟ مطالبه پوره کول دې ته نه وایي د غریبانان د څوک په کیسه پوهېږي، مطالبه بل شان پوره کېږي، انصاف ورکولو باندې په بې انصافي نه دي. دومه زموږ مطالبه وه چې د ایکسټرا جوډیشل کیلینګ په حواله سره د یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي چې دلته څومره هم ایکسټرا جوډیشل کیلینګ شوی دی چې پته ولګېږي چې چا کړی دی، ولې یې کړی دی او څنګه یې کړی دی. نو هغې حواله سره ټوله دنیا ته پته ده چې د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن نه دی جوړ شوی. نو د کومه پوره شوه دا مطالبه؟ او بله زموږ مطالبه وه چې میسینګ پرسنس عدالت ته ورکړه، عدالت ته فیصله وکړي چې څوک ګناهګار وي هغه ته د سزا ورکړي، څوک بې ګناه وي هغه دې خلاص کړي، ګیله دې کړي. خو تر اوسه پورې تر 1000 پورې کسان کورونو ته رسېدلي دي، هغه هم غیر عیني توګه باندې موږ په هغې باندې هم نه یو مطمئن، په عیني سطح باندې کېږي. عدالت ته چیټ ورکوي، دلته خو دوی یې په خپله مرضي خلاص کړي، بیا ورته چې ما دپاره جاسوسي کوه نو خلاص به دې کړم. داسې څه عجیبه عجیبه شرطونو باندې خلک خلاصېږي. نو موږ وایو چې دغه خبره ده نه وي، پکښې عدالت او عین دې وي. او نور په زرګونو ورک دي، 15,128 کسانو لیست صرف دته منګل ورکړی و په اسمبلي کښې، او ورسره داسې پی ټي ایم هم په زرګونو لیست دی، داسې د نورو کامونو. نو دوی 0,000 کسان یاد کړي دي. او دا چې کوم جسټس جاوید اقبال کمیشن دی هغې کښې بازیابي یا کیس حل څه شي ته وایي، د دغې تپوس چا کړی دی هم؟ کیس حل دوی دې ته وایي چې که چېرته د چا زوی ورور معلوم شو چې د پلانکې ادارې سره دی، بس دې ته دوی کیس حل وایي. بیا عدالت ته راوړل دا هېڅ د دوی په اختیار شي دي نه د دې دپاره جوړ کړی دی. نو زموږ مطالبه خو د سره دوی ډیل کړې هم نه ده، نو په دې کښې دا څنګه دا کیسه راغله. بله زموږ مطالبه وه چې فاټا کښې ناخوښه پېښې نه پس دی عام ټوټل غونډ عوام ته سزا نه ورکوي، بس دوی ټارګېټ اپریشن کوي، هغه دې کوي، چا باندې شک وي څه شی. دوی خو دا کار کوي چې زنانه، سپین ږیري او ماشومان دا ټول وهي. د دغې لنډ مثال اوس په باجوړ ایجنسي کښې 2 هفتې اول دوی خلک ووهه، زنانه یې ووهلې، ویټر یې ووهل. دا کار یې اوس لږ کړی دی. د ناول ساوت وزیرستان تحصیل سره روغه وچه خوړه. ساوت وزیرستان تحصیل لده تانګی علاقې او سپینه میله او داسې په نارت وزیرستان مختلفو علاقو کښې دوی دا کار وکړ چې په ناخوښه پېښه نه پس دوی ټول ولس وهي، ټکوي، زنانه، سپین ږیري هېڅوک نه معاف کوي. دا کار یې لا نه دی بند کړی. دا زموږ مطالبه وه چې دا بند کړئ، تاسو داسې مه کوئ د خلکو سره. زموږ بله مطالبه وه چې ماین صفا کوئ. اوس زه او تا دلته خبرې خو تا ته پته شته چې اوس په دې ټایم هم په ډي خان هسپتال شي د تحصیل ساوت وزیرستان تحصیل تیار ته خیسور علاقې یو ځوان چې د مور او پلار یو بچی و هغه معذوره پروت دی، اوس پرون یې راوړی دی. په دې هفته کښې یوه بله پېښه په سوات کښې وشوه چې 3 ماشومان پکښې ژوبل شول او معذور شول. ورسره په دې هفته کښې یوه پېښه په خیبر ایجنسي کښې وشوه چې یو سپین ږیري و چې ګډې وچیلې یې پاولې و، په لاره باندې بم ورخلاص شو. ماینونه دومره دي چې هره هفته، دا اوس هفته دغه هفته د چې ډي جی ایس پی آر پریس کانفرنس پکښې کړی دی، خو د غریب د پته شته نه، څه معلومات شته نه، دغسې ډایرکټ لکه چې د میس نه راوتلی دی، د فوډ میس نه، او خبرې یې شروع کړې دي. کنې په دې هفته باندې 4 کیسونه شوي دي د ماینس. نو د کومه ماینس پاک شول؟ دا ټولې داسې دي چې دا خلک راشي د خبرو جمع پونجاسې په خبرو باندې یې چې کوم مسلې دا مسلې په خبرو نه حل کېږي، دا عملي ګام غواړي، عملي ګام شوی نه دی. بیا دا یې وایي چې موږ به طاقت استعمال کړو. تاسو دی وایي چې موږ سره 0,000 شمېره وه، په 0,000 شمېره کې 4,000 معلوم شوي دي، 3,000 معلومېږي، یا هغه وایي چې که دا د وسلوالو خواته ورغلي وي هر چېرته وي. دا د هغه وینا ده. تاسو سره څومره شمېره ده کره چې تا ته پی ټي ایم ته معلومه ده چې دومره خلک ورک دي، هغه تاسو څومره شمېره ورکړې ده دی ته؟ 8,000 لاندې باندې شمېره موږ ورکړې ده چې موږ دا خلک ورک دي. په هغې کښې دا دوی چې وایي هم
چې 4000 هغه 3000 دغه د خدای سبا وایي ها چې 14000 کیسونه مونږ حل کړي دي کدي سبا وایي چې 16000 کیسونه مونږ حل کړي دي کدي چې اوس بیا را پاسي په دې اعتبار سره وایي چې 15000 کیسونه مونږ په 8000 کې تاسو سره څومره آزاد شوي دي ثبوت چې شي دی چې دا کیسونه حل کړي دي نه ټیک ته دا نه مني او زره مني دا او زره کیسونه چرته حل کړي دي چې شي حل کړي دي د وشي چې پلان کوي کیس پلان کوي تاسو په 8000 کې خلک معلوم شوي دي راغلي دي څومره راغلي دي تقریبا تر 1000 پورې کسان راغلي دي چې د کله نه پی ټی ایم شروع شوی او چې د کله نه پی ټی ایم شروع شوی دی تر 1000 پورې کسان راغلي دي خو هغه مونږ وایو هم چې په دا ځان باندې د خلکو شګړې ما جوړوي په ریاست یې جوړه کا چې د خلکو په عدالت اعتماد راشي چې پر ایستي ادارو یې اعتماد راشي مونږ دا خبره کوو چې یار دا کارونه چې تکوي هم دا غیر آئینی مکوي یار دا آئینی تر باندې په عدالت کې کیس کیږي ټرایل دی کیږي یا څنګه ستا ور سره خو خو یو څوک وي مجرم یو ته اخلاص کې دا په ځانونو پر رحم او کرم باندې فیصله مکوي آئینی فیصله وکړي پاکستان د فوج ترجمان وی چې دا د پاکستان بچی دي د پاکستان خلک دي خو کدا چرته د ریاستي ریټ هغه کرخه ته ورسي او دی ور روان دي د خلاف بیا کاروایی کیږي پی ټی ایم تر اوسه پورې انتشار وایي چې ته انتشار دی ته وایي چې ته لاوړ راواخلې ته اورونه ولګوې ته روډونه بند کړې ته ټوپک راواخلې خلک وژنې پې دا یو کار تر اوسه پورې پی ټی ایم نه دی کړی پی ټی ایم خو هسې خپلې ژړا کوي فریاد کوي هم د هغه کار بیا ریاست کړی دی په واڼه کښې زموږ کسان ووژل شهیدان یې کړل زخمیان یې کړل په میرانشاه کښې دغه کار وکړ زموږ نه لارې بند کړي دي زموږ نه کمیونیکیشنز نیټورکونه بند کړي دي په موږ پسې زموږ یې ملګري نیولي دي هغه یې وهلي دي ټکولي په یو خو باندې دوی انتشار پیلوي د پاکستان ریاستي ادارې فوج او خفیه ادارې په دلته پر ریاست نه انتشار پیلوي او موږ په بل طرف باندې یې انتشار پر یکشن شه هم خاموش او پر امن یو نو زموږ لاره ډیره واضحه ده باقي چې دوی وایي هم چې طاقت استعمال یا هغه شی دغه شی دا د پښتنو باندې دوی یو عادت جوړ شوی دی د وخت نه کوي خامخا په کال شه یو شوق دوی پوره کوي نو هغه شوق د دوی خو خپل شوق بیا هم پوره کوي چېرته پښتانه وګوري خپل شوق په پوره کړي په دې باندې دوی څه معاوضې هم اخلي په دې باندې ډېر ښه بزنس د دوی روان وي نو دا کار ته خو دوی خامخا لارې غواړي خو انشاءالله موږ به بیا هم پر امر یو چې څه کوي هم موږ د دغې ګونډاګردي د دغې ترهګرۍ چې عام ولس پکښې وژل کېږي عام ولس د ریاستي ادارو لخوا ذلیل کېږي د دغې ټولو پر خلاف به زموږ پر امن او غیر مسلح او ډېره آئیني مبارزه وي تاسو تیار یې ذهني طور که ستاسو خلاف تاسو ګرفتاري کېږي جیرونو ته اچول کېږي په تاسو مقدمې کېږي دا ذهني طور باندې دا یو ځل نه هغه خلک چې په پی ټي ایم شوي دي هغه هم تیار دي چې ریاست کله هم ما وژلی شي ریاست کله هم ما نیولی شي غیر آئیني طور باندې دا دلته یو پریکټس جوړ شوی دی دغې دغه یعنې دغه اطمینان دا د ټولو چې دا ریاست دا ټول کارونه کوي عام ولس در وغږوه د بیا به اندازه درته ولګېږي چې دغې شي څومره دوی پرچار کړی دی څومره په خلکو باندې لیدلي دوی عملي کارونه تر اوسه پورې د خلکو ذلیلول د خلکو وهل د خلکو ویشتل د خلکو وجل د خلکو شهیدان کول دا کړي دي عملي کارونه یې د خلکو مطالبات منل هغې باندې عملي طور باندې کار کول دا تر اوسه پورې نه پریکټس پاتې شوی نه کړي دي خو موږ کوشش کوو که چېرته د ریاست دا کار شروع کړو